کامیابي مو له خدایه غواړم سر مرشد شیر علي حسیب وروره خپل منزل ته په مېړانه رسېدلي په څېر ستاسې ننګیالي حسیب وروره حوصله مو په یو وخت کمزورې مه شه حوصله مو په یو وخت کمزورې مه شه بل پوره مو شه سیالي حسیب وروره لالپوروال مو د ادب په ټکو ستایم منم ستاسې ورور ولي حسیب وروره خوشحالي مو غواړم بل یو شی ما د شاعرۍ په یو وخت کې ویلی زه یو لیونی ورور یم ستاسې دا اوس هم راته بچیان وایي پلار اختر له به جامې څنګه شي مال بچیا شپږ میاشتو کور چا نیولی او راته یو کور کې مدرسې نه مې راوړي او وامې چې هغه راته یو ورور نیولی او 3 میاشتې مې هغې کې تېرې کړې کوټه کې راباندې کېښود اوس دلته بابړیانو کې مه د سیند په غاړه یم د دې اوس 15 باندې پیسې برابرې شوي دي او دا سړی وایي کرار راله راکړه نور مال بس د اختر نه وروسته مې وباسه که نه وه د کټ پټ پکې واله خو بس بیا به ځو نو خدای شته هغه شی ما دا لیکلی و چې غصه شمه جهان به مې ناز وړي چې غصه شمه جهان به مې ناز وړي ګران وطنه زوړ او ځوان به مې ناز وړي زه په څېر د لیوني دنیا کې ژوند کوم زه په څېر د لیوني دنیا کې ژوند کوم په دې تمه چې افغان به مې ناز وړي خاورې یم خاورې به ګرځم خاورې 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 یم خاورې به ګرځم خاورې 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 شاعران به مې ناز وړي او لالپوروال خو امتي د پاک حضرت امام محمد اخر زمان به مې ناز وړي نو بس خدای مو راته روغ جوړ لره چې وخت مو راکړه ستاسې مو ډېر وخت ونیو بخښنه غواړو جارسم لالپوروال صاحب زه دلته دغه ملګرو ته غواړم یو څو خبرې وکړم ستاسو په اجازه باندې موږ د په پښتني ټولنه کې یو تر ټولو ستره بدبختي پوهېږي چې د هنرمند د شاعر د لیکوال د ادیب د دغه قدر هېڅوک هم دا زموږ د ټولنې د بدبختۍ یوه هغه بیخي واضحه چې ښکاري هغه هم دغه ده چې موږ څومره بدبخت دی تاسو په ټولنه کې د شاعرانو د لیکوالانو د هنرمندانو د هنر سره د مینه لرونکو د دوی ځای وګورئ د دوی هغه جایګاه وګورئ چې دوی ته څومره مینه ورکول کېږي تاسو لاړ شئ په هندوستان کې د خلکو مینه له هنر سره وګورئ له شاعرانو سره وګورئ د لیکوالانو سره وګورئ له ادیبانو سره وګورئ تر ټولو ښکلی او ښایسته ژوند د یو شاعر دی تر ټولو ښه ژوند د یو لیکوال دی د یو ادیب دی د یو هنرمند دی د یو هغه چا چې د هنر سره مینه کوي د هنر دپاره کار کوي هغو ته یو ځانګړی ځای ورکول کېږي په ټولنه کې خو بدبختانه په پښتني ټولنه کې د شاعر ځای د لیکوال ځای د ادیب ځای تاسو ورسئ د افغانستان ټول تاریخ وګورئ ټول تاریخ ما ته به پکې د شاعر ژوند پکې ونه ښایي چې د دې شاعر دغه ژوند ښه ژوند و ما ته به پکې د یو ادیب او د یو لیکوال ژوند ونه ښایي چې هغه تاسو وګورئ چې هغه ښه ژوند تېر کړی د لالپوروال صاحب یوه ډېره پخوانۍ ویډیو ته ما لیدلې ما په یوټیوب باندې لیدلی لالپوروال صاحب هغه ویډیو مې کتلې ده او په واقعیت باندې مې ډېر مې د هغه ورځ دومره طبیعت خراب و چې موږ څومره بدبخت یو همداسې زه یې دلته نوم غواړم واخلم ملګري دا زما د وطن لیکوالان دي دا زما د وطن شاعران دي دوی ته باید ځای ورکول شي د پرهیز شګیوال صاحب د هغه د ژوند د چا یوه ورځ یې پوښتنه وکړه خو په زرګونه شعرونه یې د دې وطن په وصف کې د دې وطن په یووالي او د کرکټ دپاره او په زرو نورو مسایلو یې کله هم موږ پښتنو د خپلو شاعرانو لیکوالانو ادیبانو د هنرمندانو موږ ورته مینه نه ده ورکړې تاسو لاړ شئ هندوستان کې تر ټولو ښکلی ژوند یو هنرمند لري تر ټولو ښه ژوند یو لیکوال یو ادیب یو سندرغاړی لري یو د فلم هلک لري تاسو نن چې د هندوستان تاریخ د هندوستان چې نن ټوله نړۍ پېژني دا یې لیکوالانو شاعرانو ادیبانو د فلم اکټرانو هنرمندانو دو په نړۍ باندې وپېژندل نن په امریکا کې یو سیک راپاڅېږي دلته هغه ټربن تړلی د نیویارک په ښار کې ګرځي څوک ورته په بد نظر نه ګوري ځکه دوی د فلمونو له لارې د هنر له لارې دوی په نړۍ باندې خپل ځانونه وپېژندل خو زه یو پښتون خپله هغه درنه پګړۍ دلته په سر نسم تړلی ځکه چې خلک فکر کوي دا حتما کم طالب ده ځکه د ما تصویر چا ریښتونه چا نړۍ ته نه دی وړاندې کړی دا هنرمند زما د وطن یو تر ټولو بل یو داسې هنرمند
چې شاید د هغه په بلې ټولنې کې وای نن به هغه یو ځانګړی ځای ځان ته درلود. تاسو د آریان خان حالت نه خبر یې. آریان خان فی الحال چېرته ژوند؟ هغه د هنر او د هغه د هنر په اړه باندې چا یو ځل معلومات وکړ چې یو څوک د افغان د افغانستان د تاریخ لپاره د کلتور د عنعناتو لپاره هغه څومره زحمتونه ویستل. نن په هغه پښتني ټولنه کې چېرته ځای یې کومه دی، ورک دی. ځکه چې پښتون کله هم د دغو خلکو د دغه طبقه خلکو کله هم عزت نه دی کړی. ځکه خو په نړۍ کې دومره شات دي چې کله تا ته خلک دلته دا 1400 کسان چې ناست دي زما دا خبره ښه په خلاصو غوږونو واورئ. پوهېږئ چې کله تا ته یو کس راځي دې هیله چې زما دا خبره درک کړي چې ته پیغور درکوي زه د فلانکي اهل یم، زه د فلانکي شاعر د قومه یم. پوهېږي دا تا ته پیغور درکوي چې تا کې دا کمال نشته چې ته خپل د شاعر او د خپل د لیکوال د خپل د ادیب عزت وکړي. ځکه درته ژاړم دلته دا لالپوروال صاحب دې ته اوس ډېر تاسو په یو عادي نظر ګورئ ځکه دا یو شاعر ده خلاص. د دې نه غاړې تاسو د دې نه نه خبر چې د شاعر جایګاه او ځای په نورو ټولنو کې چېرته دغه که چېرته تاسو زموږ په ټولنه کې د شاعر ځای معلوم وی، د لیکوال ځای معلوم وی، د هنرمند ځای معلوم وی، نن به موږ په نړۍ کې د افغانانو د پښتنو یو ځانګړی تصویر وړاندې کړی وی. پوهېږئ دغه نیم او دا لږ عزت چې دا راته پښتنو ته پاتې دا پوهېږي دا درته چا جوړ کړی؟ دا د هندوستان هغه پښتنو جوړ کړی. هغه پټان فلم یې چې درته جوړ کړ شاهرخ خان درته زه ښیم دا د ماري نړۍ ته یو تصویر جوړ کړ چې پټان یعنې څوک، پښتانه یعنې څوک. همدې شاهرخ خان یو بل فلم څو وخته وړاندې جوړ کړ او په نامه دی My name is Khan, I'm not a terrorist. او داسې نور په زرګونه کیسې چې دغه د سینما له لارې خلکو ته خپل کلتور ښیي، خپل تاریخ ښیي، خپل هغه هر څه ورته ښیي. اما موږ پښتانه